السلام علیکم مرګرو نن زموږ ټاپک دی لوکل اکاونټ او مایکروسافټ اکاونټ نو څنګه په موږ وینډوز 8 کې لوکل اکاونټ جوړولی شو او مایکروسافټ اکاونټ نو دې دواړو ډیفرنس څه دی څه مقصد دپاره استعمالیږي نو دې باره کې موږ خبره کوو نو شروع کې موږ ځو د یوزر اکاونټ ته په کنټرول پینل ته راځو او بیا یوزر اکاونټ ته یوزر اکاونټ کې چې دی که څنګه چې مخکې نور ویډیو کې موږ کار کړو راځو مینیج اکاونټ ته په مینیج اکاونټ کې چې دی بیا ایډ نیو یوزر دی ایډ نیو یوزر کې دی ایډ اکاونټ دی چې کله موږ ایډ اکاونټ باندې کلیک وکړو نو ډایرکټ چې موږ کوم مایکروسافټ اکاونټ دی هغه ته ایمیل اډرس ته زموږ ضرور دی خو دلته کله موږ دلته کلیک کوو په مایکروسافټ کې نو دلته موږ د دواړو اکاونټونو باره کې وایي چې لوکل اکاونټ غواړئ تاسو جوړ کړئ او که تاسو مایکروسافټ اکاونټ جوړول غواړئ نو د دې دواړو فایده څه ده د مایکروسافټ اکاونټ فایده دا ده چې کله تاسو خپل ایمیل اډرس سره انټر شئ نو چې کوم اپ سټور دی په وینډوز 8 کې نه ته بیا ستاسو ضرورت نشته چې تاسو دوباره په هغې کې ساین ان شئ نو اټومیټیکلی تاسو په اپ سټور کې ساین ان ورسره دویم چې کوم براوزر دی مطلب اټومیټیکلی کوم براوزر تاسو براوزینګ کوئ په کوم ګوګل کروم شو یا بل کوم ویب سایټ دی کې سرچ ماشین کې تاسو سرچ کوئ نو هغه غونډه هسټري چې ده تاسو په دې اکاونټ کې سیف کیږي نو بس هر بل لوکل کمپیوټر ته تاسو لاړ چې خپل آی ډي ساین ان کړئ نو مطلب هغه ستاسو کوم براوزینګ هسټري چې وي هغه په دې اکاونټ سره محفوظ وي نو دا چې دا فایده ده د مایکروسافټ اکاونټ جوړول په وینډوز 8 یا وینډوز 10 کې چې دی ورسره بل لوکل اکاونټ دی لوکل اکاونټ د مطلب دا دی چې مطلب تاسو خپل باندې ماشین کې مطلب استعمال کولی شئ لکه څنګه چې دوه کسان دي مطلب یو یوزر کمپیوټر دی دوه کسان استعمالوي نو دې ته لوکل یوزر موږ ورکوو نو دا لوکل یوزر دپاره دی دلته چې دی مطلب یوزر نیم تاسو خپله مطلب کریټ یوزر نیم اینډ اکاونټس فار ایچ پی سی اف یوز دی چې کوم تاسو استعمالوي نو د هغې دپاره چې دی هر کمپیوټر دپاره مطلب تاسو خپل یو یوزر لوکل اکاونټ جوړولی شئ نو څنګه چې که دا کمپیوټر وینډوز 8 هم چې دا ریکمنډ کوي چې تاسو د مایکروسافټ اکاونټ کاروالی په کله چې وینډوز 8 یا وینډوز 10 استعمالوي نو زه هم ریکمنډ کوم دا چې مایکروسافټ اکاونټ ضرور به دی چې کله موږ مطلب کوم اپل اپ سټور ته ځو یا د وینډوز سټور چې کوم دی کې سټور دی هغې نه کوم اپ ډاونلوډ نو هغې کې موږ ته بیا څه مسله نه نو ایزي چې آسان دی کې او بل دا چې زموږ کومه هسټري ټوله هسټري موږ سره سیف کېږي په مایکروسافټ اکاونټ کې نو دا ډیفرنس د مایکروسافټ اکاونټ او د لوکل اکاونټ باره کې او د دې طریقه موږ نور ویډیو کې ښودلی وه چې څنګه موږ مایکروسافټ اکاونټ یا آنلاین اکاونټ جوړولی شو او لوکل اکاونټ یا آفلاین اکاونټ څنګه جوړولی شو نو دې طریقې موږ په مخکې ویډیوګانو کې ښودلې وي نو امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ زما چینل او د نورو ښه ویډیوګانو لپاره لایک کړئ او کمنټ وکړئ موږ ته ډېره مهرباني